الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو الرزاق ذو القوة المتين. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو الأول والآخر والباطن والظاهر وهو السميع العليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وأزواجه مطهراته وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. اللهم انزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سيد أولاد آدم عليه السلام. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إن الذين يقولون ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذرياتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول صلى الله عليه وسلم عن حكيم عن أبيه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبر؟ قال أمك. قلت ثم؟ قال أمك. قلت ثم أي؟ قال أمك. قلت ثم أي؟ قال أمك. قلت ثم أي؟ قال أباك. وقال رسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رغم قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من؟ قال من أدرك والديه كبيرا إحداهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. رواه المسلم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. زمنگا موضوعنا مسلمانان ورونو حقوق الوالدين. یا الله تعالی د دوو بندگانو سره چې زمونږ ستاسو د زیږیدنې باعث ګرځېدلی دی، د هغې د حقوقو یا د هغې د احساناتو یا د هغې سره د نیکۍ په باره کې خبرې کوو. اول خوشحاله یو چې د الله تعالی مونږ او تاسو ته د یوې هفتې نه تر بلې هفتې پورې ډېر بیش قیمته نعمت ژوند را وبخه او بیا یې دې باندې وتوانولو چې جومات ته راشو، د ټولو خلکو په منځ کې الله تعالی خپل حضور ته راوبللو او هغې دعوت کړو او د هغې کور ته راغلو. د الله تعالی شکرونه دي. کوم ساعت چې زموږ او ستاسو دلته په ذکر کې یا په وعظ په وخت کې او یا په مانځه کې تېرېږي، الله تعالی دې قبول او منظور کړي او الله تعالی دې موږ ته عوضونه په دې دنیا او په هغې دنیا باندې راکړي. د دې ذکر او د دې محفل او د دې صلاحت ټول برکتونه دي الله تعالی زموږ او ستاسو په اولادونو باندې واچوي. آیات شریف میں چې اولوستو الله جل جلاله سورة احقاف کې فرمایي چې هغه کسان ان الذين قالوا ربنا الله، هغه کسان چې هغه د رب تابع دي. رب په څو قسمه باندې په عقیده کې، رب په خالقیت کې چې انسان یې څنګه پیدا کړي، رب په ربوبیت کې چې انسان یې څنګه تربیه کړي، او رب په عبادت کې چې انسان ته یې څه رقم عبادت ښودلی، او رب په خالقیت کې چې الله جل جلاله څنګه بندگان پیدا کړي. ربنا الله په دې ټولو کمالیه صفاتو یې وپېژني چې ربنا الله، الله زما دی. ثم استقاموا، بیا دا برابر شي په لاره باندې. موږ تاسو مانځه کې اهدنا الصراط المستقیم. استقامت علما دې ته وایي چې ټول فرائض ادا کړي،
د الله تعالی اطاعتو کې بې شک و بې شبهې او بې ښه او بې بده د الله تعالی ټول احکام او اطاعت ومني د دې نه اوچت خبره بله نشته. دې ته استقامت ویلی کېږي. ثم استقاموا بیا دا استقامت وکړي. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بیا د دې دا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. د دوی دپاره خوف نشته، د دوی دپاره حزن نشته. حزن او خوف په هغه وخت کې دی چې سړی ګمراه وي. حزن او خوف په هغه وخت کې دی چې سړی ګنهګار وي. حزن او خوف هغه وخت کې دی چې سړی مجرم وي، قتل ته نږدې کېږي، زنا ته نږدې کېږي، شرابو ته نږدې کېږي، د بل چا غیبت ته نږدې کېږي، د بل د حق خوړلو ته نږدې کېږي. دلته الله جل جلاله په هغې باندې خوف او لرزه راوړي، ولو که دې هر څوک وي خو دې باندې به خوف او لرزه راځي او دې باندې به داسې یو حالات راځي چې دې به د خپل ځان نه هم ویریږي او د ټولو خلکو نه به ویریږي، حتی غل وي په غره کې هم نه ځایږي. نو د دې ټولو شیانو سره فلا خوف علیهم ولا یحزنون. اطاعت د الله جل جلاله سړي ته زړورتیا ورکوي، سړي ته شجاعت ورکوي، سړي ته متانت ورکوي، سړي ته صبر او شکیبایی ورکوي. یو سړی په رښتوني انسان کوي، د ځناورو نه فرق پیدا کوي. فلهذا ثم استقاموا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هیڅ وخت دا خلک کله په حزن کې نه دي، کله په تکلیف کې نه دي. بیا د هغې نه وروسته فرمایي اولئک اصحاب الجنة. د دوی کار څه دی؟ دنیا کې خو ښه بهترین انسان دی، نیک اعمال کوي، خو الله تعالی ورته زیری د جنت هم ورکوي. اولئک اصحاب الجنة بما كانوا يعملون. کوم عملونه چې دوی کړي دي زما ورسره وعده ده زه دا جنت ته بوځم په آخرت. بیا د دې سره چې تا برابر کړي چې ته ښه مؤمن یې، ښه مسلمان یې، ښه په الله په لاره باندې برابر یې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چا وویل چې شب ته یا رسول الله زوړ شو، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بوډا شو، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم شبتی هود و اخواتها. هود د هود علیه السلام صورت په قرآن عظیم الشان کې او د هغې اذا الشمس کورت و اذا د نورو صورتونو سره د هغې خویندو او هود صورت زه زوړ کړلم او دې زوړ کړم چې ما ته الله تعالی امرتو کله چې امر راته وکړو فاستقم برابر شه. وایي زه ټول عمر دې باندې برابرېږم نه چې څه رقم برابر شمه. فاستقم کې دومره اثر دی چې زه یې وایي زوړ کړم، ځکه د الله په لاره باندې برابرېدل ډېر زیات تکلیف غواړي. نو جنت ګټل هم دومره آسان کار نه دی. سړی په اعمالو باندې ګټي، سړی په خلوص باندې ګټي، سړی په نیت باندې ګټي، سړی په اطاعت باندې ګټي. نو بیا وروسته د دې مقدمې نه چې ای جنتي، ای هغه څوک چې د الله په لاره باندې برابري، او یا هغه څوک چې زه درته زیری در کوم د جنت، اوس وګوره ووصینا الانسان بوالدیه احسانا. نو بیا زه تا ته وصیت کوم. وصیت پلار زوی ته کوي، وصیت هغه چاته کوي چې هغه باندې زړه خوږېږي، وصیت هغه چاته کوي چې تا نه کشر وي، وصیت هغه چاته کوي چې د یوې بلې لارې نه راګرځې ښې لارې ته، یو نصیحت هغه چاته کوي چې ته پوهېږې په دې باندې چې دا په بده لار روان دی، نو زه باید ښې لارې ته راوغورځوم. نو الله جل وصینا الانسان، الله وصیت کوي، الله تعالی نصیحت کوي، الله تعالی لاره ښیي، الله تعالی درته ښېګڼه ښیي چې څه وکړه. وصینا الانسان بوالدیه احسانا. ته د مور و پلار سره احسان وکړه. مور و پلار سره احسان په بل ځای کې فرمایي واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا. الله یو عبادت وکړه او شرک ورسره مه راوړه، او بیا وروسته د هغې نه عبادت د الله وکړه او د هغې نه وروسته خپلو مور و پلار سره احسان وکړه. اوس د مور و پلار احسان څه معنی؟ یو خو هغه څه دي چې تا ته بدل درکړی دی، ته یې لوی کړې او په خپل غېږه کې او په خپل رحم کې او په خپل ټوله تربیه باندې تربیه کړې. دې ته خو ضرورت نشته دا موږ او تاسو هر وخت ویو چې هغه پرې تربیه کړې. هو درسته ده چې ته یې کله تربیه کړې نو تا باندې اوس د هغې څه بدل دی؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان. دغې سره خو لږ احسان وکړه. تا سره یو څومره ډېر ای بې مروته ای بې غیرته اولاده تا سره هغې احسان کړې، ته ورسره احسان وکړه که نه. نو اوس تا کې دومره مروت او غیرت نشته چې د هغې د احسان بدله ورکړي. نو احسان ورسره وکړه. بیا وصینا الانسان بوالدیه حملته امه کرها. دی ورته ښیي چې ولې ورسره احسان وکړه، زه درته ولې وصیت کوم او احسان درته ولې ښیم، ځکه چې هغې ته حمل کړې کرهن په تکلیف سره، وهنا بالوهن ته یې په تکلیف سره په خېټه کې ساتلی دی،
بیا یې ته رازېږولې په تکلیف باندې، بیا تا ته حمله وفصاله 30 شهره، تا ته یې 30 میاشتې شوګیرونه کړي دي، تا 15 کیلو وزن هغې برداشت کړی دی او هغې په دې خېټه کې ګرځولی، سړی لاس کې 1 کیلو مال نشي وړلی، ته یې په خېټه کې 15 کیلو او 4 کیلو او 3 کیلو او 2.5 کیلو ساتلی، نو تا سره اوس دومره احسان نشته دی چې ته د هغې دا د 30 میاشتو عوض کله هم نشي ورکولی. نو وروسته د هغې نه یو سړي مور په شا کړې وه او د طواف باندې ګرځوله او اخوا دېخوا ابن عمر رضی الله عنه نه چا پوښتنه وکړه یا سید دا څه کوي، دا وګوره خپله مور یې په شا کړې ده او د دې نه ګرځوي، آیا د دې جواب شته دی؟ هغه ورته وایي چې یو په زرمه برخه د یو مور اجر په دې کې نشته دی کوم چې دې په حمل کې نیولی دی ځان سره، ځکه حملته کرهن ووضعته کرها، د یوې کرهې او د یو کراهیت او د یو تکلیف عوض دا ټول نشي ورکولی، د یو پینټ د هغې مبادله نشي ورکولی، کوم یو چې دې په شا باندې د طواف نه ګرځولي، بلکې هغه ډېر اوچت کار دی. او کرهن ووضعته کرها حمله وفصاله 30 شهره حتی اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه، تر څو پورې چې دا زلمی شو او غټ شو، ځینې مفسرین وایي چې دا تکړه شو او غټ شو او بیا ورسېد 40 کلونو ته، زلمی شو غټ شو، مور او پلار سره احترام کوي، عزت کوي، او که نه یا ورته کنځل کوي یا ورته بدې خبرې کوي، نو دې ته وایي چې اشده و40 سنه حتی بلغ 40 سنه، تر څو چې دی ورسېده 40 کلنۍ ته. 40 کلنۍ څه ته وایي؟ ثبات د عمر ټول په 40 کلنۍ کې، پیغمبران ټول په 40 کلنۍ کې مبعوث شوي دي، ټول پیغمبران ته څه چې سپارل شوي د دنیا او د آخرت ټول امورات په 40 کلنۍ کې ورته شوي. دا هغه عمر دی چې د دې ټول عمر استقامت او مرکز ثقل په 40 کلنۍ کې راځي، دغه ټول عمر محور 40 کلنۍ ده او د دې نه به بیا ګردا دوره کوي، نو 40 کالو ته د دې عمر ورسېده 40 سنه. بیا دا وایي چې ربي اوزعني ان اشکر نعمتک التي، اوس دا اصیل زوی دی او ښه زوی دی، دی بیا وایي یا الله ما ته د دې فرصت راکړه، ما ته د دې توان راکړه چې زه دا وکړم چې زه د مور او پلار خدمت وکړم، او اوزعني ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدي، کم نعمت چې تا ما ته راکړی چې زه دې زلمی کړم او ژوندی دې پرېښودم، او کم دې زما مور او پلار ته ورکړی چې زما غوندې یو زوی راوړي، ځکه یو صالح زوی یو بهترین نعمت دی، قوت ظهر دی او قوت ژوند دی او قوت د ټولو هغه بابونه دی چې انسان ورپې قدم اخلي. فلهذا بیا وایي چې زه د دې شکر و اصلح لی فی ذریاتي یا الله، لکه زه چې صالح لوی کړم او د مور او پلار دپاره صالح شم، داسې زما ذریات هم صالح لوی کړم. انی تبت الیک، ما تا ته رجوع کړې، تا ته مې ځان سپارلی، ته خامخا ما ته رهنمایي وکړه، و انی كنت من المسلمین، او زه د مسلمانانو نه یم، زه تسلیم شوی یم تا ته، الله چې ته حکم کې زه هماغسې کوم. اوس راځو دې ته، احسان د مور او پلار دا دی چې هغې تکلیف تېر کړی، ته ورسره احسان وکړه، په دې کې هېڅ شک نشته دی. او رسول صلی الله علیه وسلم د دې آیات ترجمه داسې کوي، حکیم ورته وایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چا سره نیکي وکړم؟ هغه ورته امک 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 3 ځلې ورته وایي چې مور سره دی، مور سره دی، مور سره دی، بیا ورته وایي ثم، بیا د چا سره وکړم؟ وایي اباک، بیا 4م ځل د پلار سره وکړه، ځکه مور ډېر زیات تکلیف تېر کړی. ولې؟ یو ځل یې حمل واخیسته، یو ځل یې ته راوزېږولې 2 شو، او یو ځل یې بیا ته لوی کړلې په شیر او شودۍ درته درکړه، خپلې سینې درته، نو 3 ځلې ورته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې تفسیر کړی چې دا 3 حق دی د مور دی او 4م حق دی د پلار دی، سره د دې چې دا معنا دا نه ده چې د پلار حق نشته دی، د پلار حق دومره ډېر زیات دی چې دنیا کې ورسره هېڅ شی نه برابرېږي، بلکې بعد د الله تعالی د حق نه د والدینو حق دی، او د خپل نوم سره یې همیش په قرآن عظیم الشان کې ذکر کړي. اوس دا حق د دې باید ته ادا کړې او که نه یې کړې، باید ادا شي د دې حق. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې 3 ځلې مور او بیا فالاقرب والاقرب، بیا وروسته د هغې نه خپل خپلوان، لکه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب وصاحب بالجنب. وروسته د هغې نه یتیمانو سره نیکي وکړه، خپلوانو سره نیکي وکړه، څوک چې ستا په خوا کې دي، څوک چې ستا ګاونډیان دي، څوک چې تا سره قرابت لري، د خالا زوی دی، د ماما زوی دی، د تره زوی دی، د هغوی سره دغه ټول احسانات وکړه.
او څوک چې تا سره په صنف کې دي، څوک چې تا سره په حج سفر کې دي، څوک چې تا سره په عمومي سفرونو کې روان دي، څوک چې تا سره په تبلیغ کې روان دي، څوک چې تا سره په جهاد کې روان دي، د هغې سره هم ته احسان وکړه. د دې احسانونه ټول ځکه ورسره احسان وکړه چې تا ته الله تعالی او د هغه رسول حکم کوي چې د سره وکړه احسان. فلهذا دا احسان به د دې سره به وکړې کله چې احسان وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو ورځ په خپله باندې وایي رغم انف یا ثم رغم انف، یو حدیث شریف وایي پوزه دې په خاورو باندې سپیره شه، خاکالود شوه بینید. یک دعای بدی در عربي، یو بده دعا ده په عربي کې چې ستا پوزه دې په خاورو باندې خړه شي، الله تعالی دې پوزه خاورې کړه. نو درې ځلې وایي رغم انف رغم انف رغم انف. ورته سړی سوال کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څوک دی؟ وایي دا هغه څوک دی چې ادرک والدیه عند الکبر، دا خپل مور او پلار په وخت د زړښت کې او په وخت د بوډاتوب کې او په وخت د کهنسالۍ کې دا خپل مور او پلار ته عزت نه ورکوي، او که دا یو وي د دې دواړو نه او که دواړه وي مور او پلار، ثم لم يدخل الجنه، او دې د دې په خدمت باندې جنت ته داخل نشي، نو دا هغه سړی دی چې د دې خاورې دې وي د دې په سپېږمه باندې، سپېږمه ده د دې خاورې شي، مور دې بوره شي، چې دا هغه څوک دی. رواه مسلم، دا د مسلم حدیث دی. فلهذا د انسان سره دا دی، یو خو احسان شو په خپله باندې، انسان د احسان سره د احسان کولو ته بدله ورکړې هغې ته. دویم برن بوالدین، د هغې سره نیکي کول دي. نیکي کول څه معنا؟ نیکي کول دا معنا چې د هغې ته دې څومره کم شی چې هغه غواړي ته به ورسره کوې نیکي، کوم څه چې هغه غواړي هغه به ورسره کوې، هغه به دې ته نه سپاري چې ودرېږه چې زما مور او پلار دې بېل اتاق کې اوسېږي، ودرېږه زه دې ورته مور او پلار یاد کړم، کنځل دې ورته وکړم، ودرېږه زه دې په ادب کړم ولې دا سپین ږیری دی، ولې دا بوډا دی. نو ته به ورسره بر او نیکي به کوې چې څومره پوهېږي هغومره نیکي به د ده سره کوې، د خپلې ښځې اولاد سره به دومره نیکي نه کوې لکه څومره چې د مور او پلار سره کوې. نو بیا به د مور او پلار سره دی چې دا نیکي وکړه، دا نیکي ده، عامه نیکي ده، خو خوراک به ورکوې ورته، ښه ادب به یې کوې، ښه په ترتیب باندې به ورسره ځي. دویم ادب کول دي د مور او پلار، ادب احسان بر او نیکي او ادب کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځای کې راغی، یو سړي ته وایي چې من هذا، دا تا سره چې دا سړی دی دا څوک دی؟ هغه ورته وایي ابي، دا وایي زما پلار دی. ورته وایي ښه دا د پلار دی؟ وایي هو. وایي د دې نه به مخکې نه ځي، د دې نه به مخکې خوراک نه کوې، د دې نه به مخکې نه کښېني، دې نه به مخکې خبرې نه کوې، چې څه دی وایي هغه به کوي. علما ټول مفسرین محدثین په دې باندې دي، که پلار دې چېرته درته زشته خبره کوله کوشش وکړه چې په حکمت باندې د هغې خبره واخلي او په داسې یو جواب ورته ووایې که ته چې غواړي بدون د شرک نه نور هره خبره چې درته کوي حکمت ورسره وکړه. سعد رضی الله عنه مسلمان شو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی زه مسلمان شوی یم، نو مور یې ورته وایي تر هغې پورې به زه ډوډۍ ونه خورم، تر هغې پورې به زه اوبه ونه څښم چې ته تر څو پورې د اسلام نه بیرته ونه ګرځېږي. څو ورځې تېرې شوې، انتظار یې وکړه، ورته مور یې وخوره، مه کوه داسې. وایي نه نه یې خورم چې ته د اسلام نه ونه ګرځې. نو ورته وایي چې ښه په دې پوه شه چې 100 ځلې ته مړه شې د ولږې نه او 100 ځلې ژوندی شي او هر وار باندې ما ته دا خبره کوې، نو زه پرېږدم چې ته 100 ځلې مړه شې او ژوندی شې، زه به د اسلام نه ونه ګرځېږم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله مشرک درته د شرک خبره کوي او د لا طاعة للمخلوق فی معصیة الخالق، طاعت بیا د مخلوق دپاره نشته دی کله چې ته د خدای معصیت کې گرفتار کېږي، د هغې نه به لرې ځي. نو ورته وایي چې دا خو مه کوه، هغه هېڅ وخت نه کوي. بل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د پلار سره هېڅ وخت نیکي اجر عوض او اندازه نه لري الا اعتقه، کله چې پلار د غلام او تا واخیسته او بیا دې آزاد کړه، دې نه اوچته نیکي بله نشته، بیا تا د هغې ټول حق ادا کړه ځکه چې تا هغه آزاد کړی دی او غطا کړی دی. فرمایي په حدیث شریف کې رد الله برد الاب فی رد الاب، رضا د الله تعالی په رضا د پلار کې ده، وسخط الرب فی سخط الاب، او خفګان د الله جل جلاله په خفګان د پلار کې دی. فرمایي په حدیث شریف کې وایي که څوک د شپې خپل دواړه مور او پلار خوشحاله ورسي، اصبح په داسې حال کې سبا کوي چې 2 دروازې د جنت ورته واضح وي، او که چېرته مور او پلار د شپې خفه کړي
فاصبح سحر شو دوه دروازې د دوزخ ورته والي دي. هو که مور یوه وي یوه دروازه ده او که پلار یو وي نو یوه دروازه. یو صحابي ژړل نو چا ورته ویل ولې ژاړي؟ وایي ځکه چې مور مې مړه ده او پلار مې ژوندی دی، په ما د جنت یوه دروازه تړل شوې ده او یوه خلاصه ده، زما غوښته چې دواړه دروازې ماته خلاصې وي. نو د دې دواړو دروازو خلاصېدل دا دي چې انسان باید مور او پلار ته دعا وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څوک راغی چې څه نیکي وکړو د مور او پلار سره؟ دعا، استغفار، د رحمت صلات و استغفار، یعنی رحمت دعا او د استغفار دعا. او هغه دوستانو سره وده چې څوک چا سره هغه محبت کو، د هغې هغه دوستان پالل دې ته د خپلو پلرونو او نیکونو سره نیکي کول وي. هغه پالل د دې سره بیا نیکي کول دي. دا هغه بر او هغه ادبونه دي او هغه احسانات دي چې تا ورسره وکړه. یو ځای کې په یو کتاب کې داسې لیکي وایي یو پلار ډېر سخت زوړ شوی او همیش دپاره بیا زوی ورته په یو چوبي کاسه کې بیا ورته ډوډۍ وروړله او دې چوبي کاسه کې بیا ورته اچوله. بله ورځ زوی غټ شو، مدرسې نه راغی، ورته وایي دا څه کوې؟ وایي دا پلار ته مې وړم. ورته ویل دې چوبي کاسه کې موږ خو دلته چیني لوښي لرو، ښایسته ښایسته لوښي لرو، ولې ورته په هغې کې نه وړې؟ ته موږ یې په ښه لوښي کې خورو او ته یې په دې لوښي کې پلار ته مې نیکه ته مې وړې. هغه ورته ویل هغه هلته بیا لاسونه یې لړزېږي، ترې غورځېږي، کومه بانه ورسره بله نه وه، دا ماتئ، نو ځکه چیني لوښي ورته نه وړې. ورته ښه صحیح ده، دا ورته هر ورځ وړه او زه به دا ځان سره نوټ کړم او وبې لیکم، کله چې ته زوړ شو زه به تا ته په همدې چوبي لوښي کې ډوډۍ اچوم. پلار یې بیا وایي توبه مې دي، بیا به دا کار نه کوم، ځکه چې څه دې خپل پلار سره وکړه هغه میراث به درته رسېږي. نو پلار سره دواړه ابوین دواړه ساتل په رضا کې او په بهترۍ کې ورته حتی تر دې حده پورې که د شپې پاڅېږي او که د ورځې پاڅېږي، که حرکت کوي او که نه کوي، د لاس نیولو دپاره د دنیا ټول شیان سر ته رسېږي او ټول شیان زړېږي، خو د ټولو نه بدتر شی نه هغه شی نه دی چې ټول زړېږي او ضایع کېږي او اچول کېږي، او د ټولو نه بهتر شی چې زوړ شي نو هغه مور و پلار دي. موسی کلیم الله یو ورځ الله راسته ځي او هغه ورته ویل چې یا موسی ما ته اوس ډېر زیاتې خبرې مه کوه، بېادبي زما په مخ کې مه کوه، پخوا چې دې کوله هغه ستا مور ژوندۍ وه، تا ته بیا دعا کولې، نو ځکه ما ستا هر څه منل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی، بیع فی الهجرة، بیعت یې ورسره کو په هجرت کې چې زه دلته مدینه کې اوسېږم او همدلته به خدمت کوم. هغه ورته ویل د کوم ځای نه راغلی؟ وایي یمن نه. وایي لکه ابوین تا ته پلار او مور شته یا ستا څوک شته؟ هغه ورته وایي هو. کله چې زه راتلم هغه مې دواړه په ژړا پرېښي، ورته زه تا سره بیعت نه کوم، لاړ شه، کله دې چې هغو په ژړا پرېښي هغو وخندوه نو بیا به راځي، او که خندلي نه وي نو هېڅکله به نه راځي. یو سړی راغی جهاد کې لیکي خپل نوم چې زه جهاد ته ځم. ورته ویل مور دې شته پلار دې شته؟ وایي هو. وایي ځه لاړ شه جهاد په هغو کې وکړه، ځکه د هغو جهاد بهترین دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اکبر الکبائر الشرک بالله، لویه ګناه د لویو ګناهونو شرک الله سره دی، و عقوق الوالدین، او کول د مور و پلار دی، یعنی غوڅول د صله رحمۍ دي، د مور و پلار سره لرې کول دي. اوس په عقوق الوالدین کې الله جل جلاله انسان نه بخي، دا کبایر دي. بیا ورته وایي چې بیا کم یو دي؟ بیا وایي قیل وقال، ډېر خبرې کول او ډېر ځان اوچت کول او ځان مفتي کول او بې ځایه غږیږي، قیل وقال، دا ډېره ګناه ده. و بیا چې شی دی؟ بیا وایي کثرت السوال، ډېر سوال کول، همیش دپاره یو سړی ځورول، سوالونه کول، هغه دغه باندې چټیاتو او بسیاتو باندې د خلکو وخت تېرول، دې ته وایي. دا ټول هغه ګناهونه دي. حقوق الوالدین څه ته وایي؟ حقوق الوالدین کله دی چې صله رحمي غوڅه کړه د مور پلار سره، نافرماني دې وکړه. اوس دا نافرماني صرف دومره نه ده چې ته ورته ووایې چې زه ستا نافرمانه زوی یم، نه، دې نافرمانۍ کې ته به ورته په برګو سترګو نه ګورې، ځکه الله جل جلاله ورته درته وایي په قرآن عظیم الشان کې درته وایي چې فلا تقل له اف ولا تنهرهما، اف قدر هم ورته ونه وایې. ته د اف څه معنی؟ که ته چېرته افسوس کې او خپله د افسوس دا کې چې ما ولا تاوان کړی په بزنس کې اوف کې، هغه هم خفه کېږي، او که چېرته د هغې په خبرو ته اوف وکړه هغه هم خفه کېږي. دغه اوف هم د حقوقو یوه برخه ده، یوه نمره ده چې تا واخیستله، باید دا اوف قدر هم. ولا تنهرهما، هېڅ وخت بیا نه خفه کې. وقل له قولا کریما، نیکې خبرې به ورته کې، هېڅ وخت به دا نه کې سترګې به پرې نه راوباسي، د خبرې جواب به ورته نه ورکې.
داسې حرکات به نه کوي چې هغه پرې خفه کېږي. د اروپایانو او امریکایانو غوندې دغه ته نه سپاري، هغه ځایونو ته چې هغې کې زاړه خلک تربیه کېږي هغې ته به یې نه سپاري، هغې ځایونو ته به یې نه وړي. ولې به یې نه وړي ورته؟ علت پکې دا دی، د اسلام علما دا وایي چې صحیح د دې کې هغه ټولو د زړو په کورونو کې دوی ته ښه صحت ورکول کېږي، دوی ته ښه غذا ورکول کېږي، دوی ته ښه تفریح کول کېږي، دوی ته هر څه پوره ورکول کېږي. دوی همیشه دپاره په یو معیار کې ساتل کېږي چې دوی باید خوشحاله وي. اما دوی د یو شي کمبود لري، هغه کمبود څه شی دی؟ هغه محبت. او وألف بين قلوبهم ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم إن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. الفت او محبت الله تعالی د خلکو په زړونو کې چې پیغمبر ته وایي که دا ټوله دنیا راټوله کې او مصرف کې نو ته د چا په زړه کې نشي اچولی الفت زما سره دی، زه الفت اچوم. پیغمبر ته وایي ته نشي کولی چې د چا په زړه کې الفت واچې، بلکې زه الفت اچوم د دوی په منځونو کې. انه عزیز حکیم، هغه ضیم غالب او هغه ضیم د حکمت والا. فلهذا یو ښځه او یا یو پلار یا یو مشر چې هغه په یو ځای کې ساتل کېږي او د هغې سره الفت د محبت د اولادونو نه وي، د زړه نه وي، که د دې ټولې دنیا نعمتونه ورکړي او په تخت باندې کښېنې هغې ته دا نعمت هېڅ نه معلومېږي، ځکه هغه الفت ته ضرورت لري. ستا د نوکرۍ نه راشي تا ته ته به یې دسبوسي کې ورته به راځي چې یا پلاره زه راغلم، ستا نوسې زوی غټېږي، هغه نوسې راغلی، هغه پرې خوشحالېږي. روزانه چې ته کوم پروګرام کې او کوم کار کې چې ته راشي هغه دنه راپور اخلي، په هغې باندې دی خوشحالېږي. تا سره په دې بیا تاسو ته وایي چې ما تاسو په خپل نعمت باندې وګرځولی اخوانا، تاسو ما وګرځولی په خپل نعمت باندې ورونه. د دې ورونو معنا څه نه ده؟ د الفت نه بهترین شی په دنیا کې نشته، ځکه دا نه د ملا په تعویض کېږي او نه په سحر او په جادو کېږي او نه د چا په پیسو اخیستلو کېږي. محبت په پیسو نه اخیستل کېږي، الفت په پیسو نه اخیستل کېږي. که ډالر لري، که کرون لري، که ښه خوراکونه خوري، الفت بیل شی دی. او مور و پلار ته الفت ورکول دا د الله تعالی یو ډېر لوی نعمت دی. یوه ښځه وایي په یوروپ کې قصه کوي، وایي یوه ښځه ډېره زیاته مالداره وه، ځمکې هم لرلې، ماشینونه هم لرل، فابریکې هم لرلې، هر څه یې لرل. وخت کې دا زړه شوه او د کاره ولوېدله نو دا یې واخیستله او ویې وړله هغه زړو ځای ته. د زړو په ځای کې یې دا داخله کړه، بوډاګانو کې یې داخله کړه. چې کله دی چرت وایي چې زه په کوم ځای کې یم، زه خو خپل کور کې نه یم، زه مې خپلو بچو راوړم دې ته یې وسپارلم. دا قانون خو دی چې باید زاړه دلته وسپارل شي. نو ځان سره یې چرت غږه وایي ورشئ ما ته یو وکیل راوړئ. وکیل یې ورته راوړ، ورته یې زما نوشته کړه، زما ټول مال خیراتي مؤسسو ته ورکړه او زما زوی او لورګانو ته هېڅ شی پرې نه دی، ځکه دا هغه بې وفا خلک دي چې دوی ما ته عقلا دغومره الفت رانه کړ چې ما په دې زوړوالي کې وساتې. ټول عمر ما دوی تربیه کړه، ټول عمر ما دوی جوړ کړه او اخر هم دا حال شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی، وایي پلار مې بې ځایه زما مال مصرفوي او زما مال کې ګډه. ورته ویل ښه، یو ځل یې ورته ویل، دوه ځل یې ورته ویل، بیا ورته ویل ښه. وایي ورشئ پلار یې راوغواړئ. کله چې پلار د ده راوغوښت، پلار یې په لاره باندې را روان و، ځان سره یو شیر جوړ کړ او جبرئیل امین راغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې الله سلام درته وایي او وروسته د سلام نه درته وایي چې هغه سړی چې کله راغی ورته ووایه ستا په زړه کې څه دي، هغه راته ووایه. کله چې سړی راغی ورته وایي ښه دعوه څه ده؟ ورته وایي دا وایي چې دا زوی دې وایي چې دا زما مال بې ځایه مصرفوي. وایي ده ته ووایه چې ما د ده مال د ده کاکاګانو ته ورکړی، د ده ماماګانو ته مې ورکړی، د ده تره زامنو ته مې ورکړی، د ده خویندو ته مې ورکړی، د چا ته ما د ده په کور کې او د ده په اولاد مصرف کړي. هغه ورته ویل هو دا یې زما په اولاد مصرف کړی. وایي دا خو بې ځایه مصرف نه شو. ورته ویل ښه. وایي اوس ووایه چې هغه څه دی چې ویل چې هغه کوم شعر تا په لاره باندې ووایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بې زما د سینې نه نور هېڅوک نه و خبر. ما شعر داسې ویل چې ما څه تکلیفونه او زحمتونه تېر کړه، ما څه د دې زوی سره وکړه او د دې بې وفایي وګوره، زما مال ما میراث درته پرېښود، اوس زما تصرف زما په مال کې نه پرېږدي. نو وایي ما د بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم انت و مالک لابیک، ته او ستا مال دواړه د پلار دي چې هر څه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی، وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ابي دردا روایت کوي، وایي چې زه خپله ښځه طلاق ما ته مې مور حکم کوي چې ښځه طلاق کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ته دا طلاق یې ځکه که
چې پلار چې دی د جنت منځنۍ دروازه ده، خوښه دي چې دا ساتي او که دا ضایع کې. او وایي د ابي دردا وایي چې د مور په هکله یې هم همداسې فرمایلي دي، یعنې ښځه طلاقه که خو د مور او پلار ازار مه اخله. ابن عمر رضی الله عنه څومره لوی عالم دی د اسلام. عمر رضی الله عنه ورته وایي ښځه دې طلاقه که، ګستاخي کوله یا هر شی چې د هغه بد راته، هغه ورته ډېر محبت ورسره لره، وایي نه یې طلاقومه. نو ورته ویل طلاقه یې کړه، 2 ځلې 3 ځلې چې ورته ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لاړه، ورته ویل یا رسول الله ما ته مې پلار وایي عمر رضی الله عنه بن خطاب راته وایي چې ښځه دې طلاقه کړه، وایي چې څه درته حکم کوي هماغسې وکړه، طلاقه کړه ښځه. فلهذا د ښځې بودن د مور او پلار د حق کې هېڅ شی نه دی. آداب به ساتي، احسان به ورسره کوې، بر او نیکي به ورسره کوې، په ټول تام دغه باندې مخکې به ترې نه ځي، وروسته به ځي، د هغه همیش دپاره به د هغه دعا اخلي، ځکه د مور او د پلار دعا، په عرفات دعا، د تهجد دعا، د فرد مانځه نه وروسته دعا او د مور او پلار دعا دا هیڅ رد نه لري. د مظلوم دعا، د یو عادل پادشاه دعا دا رد نه لري، په احادیثو کې راځي. دا همیش دپاره قبلېدونکې دعاګانې دي. د مور او پلار دعا واخله که سبا ته سرخوري په آخرت کې روانې او مور او پلار دې وایي چې دې زه ښه روزلی یم، چې قرآن ورته ووایه، د هغې دپاره رحم وکړه، د هغې دپاره استغفار وغواړه، جومات ته راشه د هغې دپاره، بچو باندې قرآن ووایه، کور دې د نور نه ډک کړه چې هغو ته ثواب ورسېږي. کوم شی چې درته پرېښی دی په احتیاط باندې مصرف کړه، په بېلارې یې مصرف نه کړي. د مور او پلار دې هغه عظیمه هستي ده چې بیا په دنیا کې نه راځي او نه یې بیا پیدا کولی شي. او تا سره یې ټول زړه تړلی دی، ستا ته د زړه وینې درکړي، محبت یې درکړی، دغه تا ته چې دا پی درکوي دا وینه ده، هغې تا ته وینه درکړې ده. الله جل جلاله دا جوړه کړې ده چې تا دپاره یې د خپلې سینې هر څه درکړي دي. دغه مور پلار دې په چین ته ته جاپان ته ته حرام خواړه ایمان یې ورکو او تا ته یې ډوډۍ پیدا کوله او تا ته یې روزي پیدا کوله او تا ته یې رالېږله. خپله ښځه خپل کور ټول پرېښی او خپل عزت او ناموس یې پرېښی او تا ته یې هر څه رالېږل، ته یې تربیه کولې او نن ته ورته ته نه پوهېږي او یا ته فلانې او یا ته فلانې. حتی که مشرک هم وي. اسما بیبي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور ده، هغه وایي زما مور راغلې ده او مشرکه ده، زه ورسره څه وکړم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل صلې رحم ورسره وکړه، عزت یې وکړه، ځکه دا مور چې ده که مشرکه وي هم الله جل جلاله به یې جوړه کړي. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه. خدای موږ د مور پلار تابعدار الہ العالمین، موږ همیش دپاره مور پلار موږ نه خوشحاله کړي. خدای که په قبرونو کې موږ ته د دې طاقت راکړي چې دعاګانې ورته وکړي. الہ العالمین هغه څوک چې د مور ناراضایي غواړي خدای هغو ته نصیحت وکړي، خدای هغو ته وصیت وکړي، الہ العالمین په هغو باندې رحمت وکړي. موږ ته د الہ العالمین مور پلار ډېر یو اوچت شی دی. څنګه ده نه لاړه؟ په څه ترتیب ده نه لاړه؟ په کوم کله ده نه لاړه؟ ولې ده نه لاړه؟ تا نه شو ټینګولی؟ نه. اوس ورته څه غواړي؟ هغوی احتیاج دی دې ته چې دعا ورته وکړي، الہ العالمین هغو ته مغفرت وکړي، الہ العالمین ستا د رحمت یې برخه ورکړي، جنت فردوس یې نصیب کړي. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة